السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ټي 10 لیګ په فاینل لوبه کې د راشد خان او ظاهر خان لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې په دغه لوبه کې د ظاهر خان لوبډلې د دویم ځل لپاره د ټي 10 له اتلولي په خپل نوم کړه. د ابوظبي ټي 10 یا لسوریزه لیګ د سږني پړاو په پایلوبه کې راشد خان 2 اورونه ترسره کړل، 10 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانخیسته. خو ظاهر خان بیا په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. لوبډله یې اتلولي خپله کړه. دغه لوبه چې د ابوظبي لسوریزه لیګ پایلوبه و په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د نیویارک سټرایکرز او ډیکن ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. په پیل کې نیویارک لوبډلې پچه وګټله او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې وکړې چې نیکولاس پورن 40 او ډیوډ ویسا پکې 43 زیاتې منډې وکړه. د نیویارک سټرایکرز لوبډلې ته حاکل حسین 2 ویکټې واخیستې، وهاب ریاض او کیرن پولارډ یوه ویکټه واخیسته. د 190 منډو هدف په تعقیب کې د نیویارک سټرایکرز لوبډلې په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 1 منډې وکړلې چې دغه لوبه یې په 30 منډو وبایلل. د دوی لخوا کیرن پولارډ 23 منډې وکړې او جورډن ټامپس 22 زیاتې منډې وکړې. د ډیکن ګلیډیټرز لخوا محمد حسنین او جوس لیټلي 2 ویکټې واخیستې او ظاهر خان 1 ویکټه واخیسته. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.